دوستانو سلامونه. کله چې تاسو په انسټاګرام کې یو ویډیو یا هم همداسې انځور اپلوډ کوئ، لومړی خو دا ټولو هغو کسانو سره چې تاسو فالو کړي دي او که تاسو یې فالو کړي د ټولو سره شیر کیږي یا هغه ته ښکاره کیږي. خو په انسټاګرام کې د کلوز فرندز په نامه یو آپشن شته چې د هغې فالولو سره تاسو کولی شئ چې فقط هغه کسان چې تاسو انتخاب کړي دي، محدوده کسان، هغو سره بس ستاسې پوسټونه ورسره شریک کیږي. نو هغه تاسو څنګه کولی شئ؟ هغه لپاره به تاسو انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا پروفایل باندې کلیک کوئ. هغه نه وروسته په درې خانو باندې چې مو کلیک وکړل، لاندې به تاسو راشئ کلوز فرندز، په دې آپشن به کلیک کوئ. نو دلته ټول هغو کسانو لیست به تاسو ته راشي چې تاسو فالو کړي دي او که تاسو یې فالو کړي یاستئ. نو هر څو کسان چې تاسو انتخابول، تاسو به انتخاب کړئ چې غواړئ راتلونکي کې کله تاسو یو پوسټ کوئ نو فقط دوی سره د شریک کیږي. نو تاسو به انتخاب کړئ زه فعلا فقط 2 کسان چې کوم. نو هغه نه وروسته کله چې مې انتخاب کړ په ډن به کلیک کوم. دې نه وروسته کله هم چې زه یو پوسټ کوم په انسټاګرام کې فقط همدې 2 کسانو سره به کیږي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې ده سره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لاره شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي نورې ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو هم په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.